د کابل په ایرپورټ کې پولیسو د نازي اقبال مخه ولې نیولې وه؟ سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د کابل د ایرپورټ پولیسو د مشهورې سندرغاړې نازي اقبال سفر ته په دې خاطر لاره نیولې وه چې د افغانستان ری انټري یا د بیا راتګ ویزه یې نه درلوده. دا په داسې حال کې چې په هغه وخت کې هره ورځ په لسګونو زره افغانانو پاکستان ته بې له ویزې تګ راتګ کوو او د افغانستان حکومت د ډیورنډ کرښه د سرحد په توګه په رسمیت نه پیژني. نازي اقبال ویل چې خاوند یې د ډیورنډ د دې خوا اوسیدونکی دی. نازي اقبال پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ته وویل چې افغانستان ته له رسیدو سره سم د کابل په هوایي ډګر کې د پاسپورټ او ویزې د چک کولو مسؤلانو پاسپورټ ورڅخه واخیست ځکه چې د بیا ننوتو ری انټري ویزه یې نه درلوده. د نازي اقبال د کنسرټ منتظم ایکسپریس ورځپاڼې ته ویلي چې افغان مامورینو د نازي اقبال مخه نیولې وه او ورته یې ویلي وو چې یو ځل پخوا په همدغه ویزه راغلی او اجازه نه لري چې په استعمال شوې ویزه بیا افغانستان ته راشي. ده وویل چې بیا افغان چارواکو نازي اقبال ته اجازه ورکړه چې بیرته پاکستان ته لاړه شي او هلته د افغانستان په سفارت کې نوې ویزه واخلي. ده په عین حال کې وویل چې افغانستان یوازې 15 ورځې پخوا د ویزې په شرایطو او مقرراتو کې بدلون راوستی او دوی له دې بدلونه خبر نه ول. ورځپاڼې د کابل د هوایي ډګر د سرچینو په قول ویلي وو چې نازي غوښتل چې د شنبې په ورځ بیرته پاکستان ته لاړ شي خو افغان چارواکو پاسپورټ ورته ورنه کړو چې سفر پرې وکړي. نازي اقبال په پام کې لرل چې په کابل کې څو کنسرټونه او تلویزیوني پروګرامونه وکړي. دوستانو د یادونې وړ ده چې نازي اقبال نن سبا په لندن کې ده او په لندن کې پناه اخیستې ده او وخت نا وخت له رسنیو سره خپل حال احوال شریکوي. دوستانو دا د نازي اقبال په اړه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. له نورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.